بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسوله وعلى آله وصحبه اما بعد. قرآن څه یو ستر کتاب دی. که مو ژوند د قرآن پر اصولو برابر وي، په هغه باندې پوه شو، هغه ولولو او په اړه یې فکر وکړو، نو پرته له شکه چې ټول خیر په قرآن کریم کې دی. له همدې سره به د الله تعالی کتاب هیڅ چاته ستړی کوونکی نه وي، لکه څنګه چې عثمان رضی الله تعالی عنه فرمایي یوه کیسه او یو آیات. ځینې کیسې دي چې په اړه یې د قرآن کریم آیاتونه نازل شوي، او ځینې وختونه د کیسو سره یو ځای یا وروسته یې په اړه آیاتونه نازلیږي. نو موږ د څو شیبو لپاره د دې کیسې او د الله تعالی له کتاب سره ژوند کوو. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په مسجد کې و چې ابی ابن کعب یې د نفل لمانځه په وخت کې ولیده. نو ورغږ یې کړ: ای ابی! کله چې لمونځ یې پای ته ورسوه، راغی، پیغمبر ته یې وویل: مهرباني وکړئ یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل: ولې په ځنډ راغلی؟ ابی ورته وویل: په لمانځه ولاړ وم ای د خدای رسوله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمیل: ته د الله له دې وینا سره نه یې مخ شوی؟ یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یعنی حتی که د نفل د لمانځه په حال کې هم وي او رسول الله درته غږ وکړي، نو لمونځ پرېږده. رسول الله خو پرېږده، حتی که مور دې هم غږ وکړي، نفل لمونځ پرېږده. وروسته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل: یا ابی! آیا یو صورت در زده نه کړم؟ دې مقام ته مو پام شته چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته تعلیم ورکاوه، نو ټول به ورته غوږ وه. آیا یوه سوره در زده نه کړم چې د هغې په ډول نه په تورات کې، نه په انجیل او نه په زبور کې شته، او نه هم په قرآن کریم کې وجود لري؟ ابی رضی الله تعالی عنه وویل: ای د خدای رسوله، دا کم صورت دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمیل: وړاندې له دې چې له مسجده ووځم، نوم به یې درته واخلم. ابی رضی الله تعالی عنه وایي: زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې روان وم، او هغه صلی الله علیه وسلم د سورې په اړه معلومات راکوه، او مخکې له دې چې له مسجده ووځو ومې پوښتل: ای د خدای رسوله، هغه کوم صورت دی چې تاسو ماته یې پیژندل غوښتل؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل: ای ابی! په لمانځه کې څه وایه؟ ما ځواب ورکړ: ام القرآن وایم، الحمد لله رب العالمین. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمیل: په خدای قسم چې الله تعالی داسې سوره نه په تورات کې، نه په انجیل کې، نه په زبور کې، او نه هم په قرآن کریم کې نازل کړې ده. دا 7 المثانی ده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. دا د دې سورې عظمت ښایي چې په ټولو لمونځونو کې تلاوت کیږي، حتی که تلاوت نکړو لمونځ مو نه قبلیږي. دا 7 المثانی ده، یعنی هغه 9 آیاتونه چې د لمانځه په هر رکعت کې تکراریږي. دا د قرآن کریم سوره ده، فاتحه ده، حمد ده، شافیه ده. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه وایي: یوه ورځ په لار روان وم، له یو کلي څخه یوه وینځه زما خواته راغله. کلی د مسلمانانو نه و. وینځه چې زما خواته راغله، نو ویې پوښتله: په تاسو کې داسې څوک شته چې ناروغ ته دعا وکړي او دم پرې واچوي؟ ځکه چې د کلي مشر ناروغ دی، ژر ژر بېهوشه کیږي. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه وایي: زموږ له ملګرو یو کس چې دعا یې هم نه وزده ورسره ورځید او د ناروغ په لور روان شو. پر هغه یې دعا وویله او جوړ شو. د قوم او کلي مشر هغه ته 30 پسونه ورډالۍ کړه. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورسېدلو، نو له پیښې څخه خبر شو او له هغوی یې پسونه وانخیست. پیغمبر صلی الله علیه وسلم له هغه وپوښتل: پر ناروغ دې کومه دعا ولوست؟ سړي ځواب ورکړ: پرته له فاتحې بله سوره مې نه وزده. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل: ته څنګه پوه شوې چې دا رقیه یعنی شفا ده؟ الله اکبر.
په قرآن کریم کې ډیره لویه رقیه د فاتحې سورت دی. الحمد لله رب العالمین. دغه سوره په ځینو روایاتو کې په بسم الله الرحمن الرحیم او په ځینو نورو کې بیا په الحمد لله رب العالمین سره پیلیږي. لویه سوره ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ له جبرائیل علیه السلام سره وو چې یو غږ له اسمانه راغی. جبرائیل رسول علیه السلام ته وویل ایا پوهیږئ دا غږ د څه؟ هغه رسول وفرمایل الله تعالی ښه پوهیږي، زه نه پوهیږم. جبرائیل علیه السلام وویل دا د اسمان د دروازې غږ و چې تر اوسه پرته له تا بل هیڅ پیغمبر ته نه ده خلاصه شوې. الله اکبر، یعنی دا لویه پیښه ده او ستره موضوع ده. د آسمان دا دروازه تر اوسه هیڅ چاته نه ده خلاصه شوې، ولی زموږ پیغمبر ته پرانستل شوې. زما مور او پلار د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه قربان شي. او له هغې دروازې هغه ملائکه ښکته شوه چې وړاندې له هغې هیڅ چاته نه وه ښکته شوې. هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل 2 زیري تاسو ته درکړل شوي او 2 نورې داسې زیري هم درکول کیږي چې بل هیڅ پیغمبر ته نه دي ورکول شوي. فکر وکړه، د لومړي ځل لپاره داسې دروازه پرانیستل کیږي چې مخکې نه وه پرانیستل شوې، او د لومړي ځل لپاره داسې ملائکه ترې راښکته کیږي چې مخکې نه وه ښکته شوې. او دا 2 نورې به څه وي؟ ملائکه وفرمایل یو یې سوره فاتحه او بل یې د بقرې سورې وروستۍ آیاتونه دي، یعنی لآمن الرسول بما انزل الیه څخه د سورې تر پایه ده. زما درنو خویندو او وروڼو، کله چې لمونځ کوئ او تکبیر وایاست بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین لولئ، نو هڅه وکړئ دا مو هیر نشي چې دا صورت وړاندې له دې بل هیڅ پیغمبر ته نه دی نازل شوی صلی الله علیه وسلم. عبدالله بن ابی ابن سلول منافق او اسلام دشمنه څیره وه او په مدینه منوره کې د منافقونو مشري کوله او هغوی ته یې ویل کومو ابو بکر، عمر، علي او یا د محمد کوم بل ملګری مو ولیده له هغوی سره په ډیر نرمۍ خبرې وکړئ. مثلا کومو ابو بکر ولیده ویې ستایئ ته د رسول الله شیخ الاسلام یې، کومو عمر ولیده عین همدا خبره ورته وکړئ، او که علي مو ولید هغه ته هم همداسې ووایئ. دا کار د عبدالله بن ابی و او هر کله به چې له خپل ملګرو سره یوځای کېده نو هغوی ته به یې بد رد ویل او ښکنځلې به یې کولې او ملګرو یې هم همدا کار کوه. الله تعالی د دوی په وړاندې داسې فرمایي وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. کله چې خدای تعالی په قرآن کریم کې د عنکبوت په اړه آیاتونه نازل کړل او هغه یې د مثال په توګه بیان کړل، کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، او یا هم د مثال مچې ورکړ ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا. کله چې یهودانو او کافرانو دغه آیاتونه واوریدل پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې ملنډې وهلې، ویل به یې قرآن ته ګورئ د عنکبوت، مچ او حشراتو په اړه خبرې کوي. دا څه دي؟ آیا دا دی د خدای کتاب او د لوی څښتن کلام؟ الله تعالی د دوی په جواب کې داسې وایي ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوده. خدای تعالی هیڅ کله هم د خپل هغه کوچني مخلوق مثال څخه ډډه نه کوي او تاسو پرې ننګوي. ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوده فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم
وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. نو داسې کېدای شي د لوی څښتن تعالی په کلام ژوند وکړو جل جلاله.